لږ غوندې به راځو تاسو خبرې یقینا ډېر خوند هم کوي تاسو اولنی ملاقات هغه سره کله وشو او بیا ستاسو د تعلق دغه 240 کاله دا تقریبا په بهرني هیوادونو کې څنګه تیر شو؟ نو ډاکټر صاحب کبیر ستوري خو د په دوو مکتبونو سکولونو کې چې یا په ښوونځیو کې چې دواړو کې به د پښتو ژبې درسونه ورکول کېده په پښتو ژبه باندې یو د رحمان بابا په نامه وه او بل د خوشحال خان خټک بابا په لیسه وه په دې کې سبقونه لوستل سه موږ دواړه په یو کال باندې ورسره سره شو پخوا پېژندل دغه وخت کې کوم وخت چې ما د یو وخت جرمني ته د تګ پروګرام جوړ شو نو ما د یو بل جدا شوي کابل په ښار کې ما د یو ځای ګرځېدلو حتی په رخصتیو کې چې موږ څو ورځې رخصتي لرو موږ کونړ ته مې یو ځای راغلو جوړ او د دې سره یو ځای موږ جرمني ته لاړو جرمني ته زموږ ته داسې و چې ما د یو بل په الوتکه کې هم په یو نږدې چوکۍ یو بل ته ناست اوسه نو زما د ده پېژندګي په 1900 او 2 کال کې یو بل څه شوی وه نږدې چې موږ د یو بل څه وپېژندل او د یو بل څه یعنې د 2 نه بیا تر هغې وفاته پورې 2004 کال د اپریل د میاشتې پورې زما د وروري او د ژوند په ټول زبري صاحب تاسو له به راځو د هغې 240 کلنه موده کې یقینا هغې بلا د طالب علمانو فورمونه هم جوړ کړل هغې ادبي او سیاسي تنظیمونه او بیا یو لوی ګوند هم د PHDP په نوم باندې جوړ کړو چې هغه اوس هم دوام لري بصیر ستوري صاحب ته به زو د هغې نه به لږه پوښتنه کوو چې د هغې د بچی دی لږ غوندې د خپل فامیل په حواله مونږ ته ووایه چې دا وخت تاسو په پېښور کې میشته یې د کبیر ستوري صاحب نور بچیان چېرته دي او دا وخت په کوم روزګارونو باندې دي ستاسې نه مو د شمشاد تلویزیون د پېښور د څانګې د ټولو ملګرو چې زما د پلار افغانستان ډاکټر کبیر ستوري د درېیم ټیم زه ستاسې نه اول مننه کوم موږ 15 ورځې زما چې زه د ټولو مشر یم او زما نومونه چې یو نصیر ستوری نومېږي بل نسیم ستوری دی بیا پسې امیر کروز ستوری دی او هیمل ستوری دی په جرمني کې دی البته دی ډېر وروسته تللی دی دا یې تقریبا 15 کاله کېږي چې کله زما پلار به همیشه دا هغه کوو چې تاسې دلته مه راځئ دې ملک زړه نه لګېږي دا به ظفري کاکا ته هم ډېره ښه پته نو تر دې حده پورې چې یو ځل ما ته ویلې چې دلته ما یو ځان له په دې خپل کور کې د یو کوټه بېله کړه چې زه کله تقاعد واخلم کوم چې ریټایر مې ورته وایي نو زه به راځم او تا سره به دلته اوسېږم د دې پښتنو د خوا نه زه چېرته لرې نه ځم نو بیا دا وروڼه زما دلته وو خو دا شرایط داسې راغله چې په افغانستان کې انقلاب راغی او ټول خلک هجرت کولو ته مجبور شو نو موږ هم دلته راکډه شو نو د دې ځای خو ډېرې مختلفې ستونزې وې او تکلیفونه نو ما مې پلار ته په هغه وخت کې د ټلیفونونو مسله هم لږ راغله خو یو خط کې مې ورته ولیکه او هغه ته مې ویلې چې د دې ورونو د تعلیم هغه مې خرابېږي او که د دې د بیولو په باره کې ته خپل پروګرام جوړ کړې نو دا به ښه وي بیا هغه ما ته ویل چې سمه ده زه به په دې کې فکر وکړم او هغه ورونه زما بیا هغې وخت لاړل جرمني ته نو هغې هلته فعلا څه په زده کړه بوخت دي او تاسو دلته پېښور زه دلته په پېښور کې یم هغه ما ته یو دوه ځل زه هم تللی یم لکه په ویزټ باندې تللی یم یو ځل مې پلار خدای مطلب دا چې تاسو د خپل والد صاحب غم ښه دی د هغې دلته د پښتنو سره بس همدغسې فرض ده اړیکې چې کوم دي هغه دوامدارې ساتلي بلکل ډاکټر صاحب په بهرني هیوادونو کې د طالب علمۍ په دور کې د سیاست پیل کړی و هلته سیاسي تنظیمونو بیا خپل د ګوند دپاره هغه تنظیمونو یو اساس جوړ شو نو لږ غوندې که د هغې د ژوند د دغې برخو په حواله ووایې چې د هغې کوم تنظیمونو د هغې کومې هلې ځلې وي ریډیایي ژوند ستاسو سره یو ځای تېر کړی دی نو که لږ تفصیلات راته د هغې ووایې ډاکټر کبیر ستوری یو څو نور افغاني محصلینو په 1966 کال کې د فرانکفورټ په ښار کې غونډه وکړه دی وپتېده چې باید موږ محصلین افغاني محصلین به هم باید یو نوم ولرو یو تشخص یو هویت ولرو دا دا چې موږ باید اتحاد ولرو اتحادیه ولرو د دې اتحادیې تشکیل لپاره د جوړېدو لپاره ډاکټر کبیر ستوري ډېرې ساعتې هلې ځلې وکړلې شو دغه اتحادیه په 1966 کال کې د افغاني محصلینو له خوا نه
چې کبیر ستوری هم د دې د مؤسسونو په ډله کې حسابېږي او دی دا اتحادیه جوړه شوله. بیا څو کاله او څو دورې ډاکټر کبیر ستوری د دې اتحادیې د مشر په حیث باندې پاتې شوی دی. د دې په څنګ کې موږ یو بله اتحادیه چې د پښتنو بلوچو د ملي ټولنه وه دا هم موږ جوړه کړه. په دې کې هم ډاکټر کبیر ستوري ډېر مهم رول درلود. موږ په هغه وخت کې د کوین په کار کې اوسه، لیکن د دې ټولنې جوړېدو لپاره به موږ فرانکفورت راتلو چې دا هم موږ په دې موافق شولو چې دا ټولنه جوړ شو. ډاکټر کبیر ستوري د بل بیا برخه شو چې د دې ټولنې د مؤسس په توګه هم د حساب شو او د دې ټولنې بیا د مختلفو برخو مشري هم د په غاړه درلود. د ډاکټر کبیر ستوري په زیاتره ویلي او لیکلی به هم به پښتو خبرونه ویل، هم به اسلامي جهان خبرونه وړاندې کول. مطلب چې د پښتو څونه برخه وه نو هغه ټوله د دې په برخه وه. دا ټول دا پښتو برخه د 3 کسانو په مخ بوله. بصیر ستوري صاحب ته به ځو که لږ موږ ته د ډاکټر ستوري صاحب د تخلیقاتو په حواله ووایي چې دا وخت زموږ کتونکو ته هم پته ولګي چې د ډاکټر کبیر ستوري صاحب څومره کتابونه منظوم او منثور چاپ شوي دي. تر دې وخته خو تقریبا 14 کتابونه د هغه چاپ دي او یو څو کتابونه لا چاپ لاندې چاپ کوشش کوو چې هغه زر چاپ شي. خو په دغه کتابونو کې چې دی 5 چې دي دا شعري ټولګې دي، مجموعې دي او د هغې نه علاوه 4 نور کتابونه چې دي هغه په ساپوهنه کې دي، علمي کتابونه دي او یو تحقیقي کتابونه هم دي پکې چې هغه ژب ساپوهنه ده. د هوښیارتیا تلې په نوم باندې کتاب دی، د ویرې په نوم باندې چې دا ویره څنګه پیدا کېږي او د دې عوامل څه دي او بیا د دې د منځولو لپاره کوم درمل پکار دي او څه تدابیر باید ونیول شي. نور کتابونه چې دي هغه لکه په شاعرۍ کې دي د سندریز پیغام په نوم باندې، د خوږې مصرۍ په نوم باندې، د قلم توري په نوم باندې. نو 5 مجموعې دي چې بیا موږ د هغه د وفات نه وروسته دا ټول د کلیاتو په شکل باندې دوباره چاپ کړه. او د مرګ نه وروسته یو کتاب چې لایقزاده لایق را ترتیب کړی او د ده په ژوند باندې چې کومو پوهانو څه لیکل کړي او د خپل کوم د ژوند ټولې مقالې هغه د ډاکټر کبیر ستوري د ژوند او مبارزې په نوم باندې هغه چاپ ته سپارلې دي. او فلحال یو مجله چې هغه د خپله د زموږ خاص کونړ ولسوالۍ نه نشر کېږي او هلته د هغه ځای فرهنګي او ادبي ملګري هغه سرپرستي کوي د ستوري په نامه باندې. دغه مجله هم روانه ده او چاپ کېږي.